وزارت اطلاعات و فرهنگ نشستی 3 روزه را که به هدف رشد و حل مشکلات روزنامه‌های چاپی برگزار نموده از مسئولان می‌خواهد تا در زمینه رشد این روزنامه‌ها توجه جدی نمایند. این برنامه 3 روزه که امروز 26 قوس از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در شهر کابل آغاز گردیده، ده تن از مسئولین رسانه‌های چاپی از مرکز و ولایت‌های کشور، مسئولان ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ ولایت مختلف و استادان حضور داشتند. محمد ابراهیمی نبیل رئیس روزنامه‌های دولتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه گفت که در حال حاضر در شهر کابل روزنامه‌های انیس، شریعت، کابل تایمز و هیواد فعالیت دارد. په مجموعي ډول په ولایاتو کې هم شته چې د اصلاح کلتور مربوط دي. په هر ولایت کې یوه جریده شته، په ځینې داسې ولایت چې په هغو کې مجلې دي یا 2 جراید دي. په ولایاتو کې شته، په مرکز کې دولتي ورځپاڼې بیلې دي او د خصوصي ورځپاڼې چې دي. نو تاسو ته تر ما ښه واضح معلومه ده چې اوس خصوصي ورځپاڼې نشته، البته دولتي ورځپاڼې عموما دغه 4 ورځپاڼې دي چې شریعت ده، هیواد و انیس و کابل تایمز ده. نبیل گفت بیشتر جراید به ویژه در ولایت ها با مشکلات اقتصادی، محتوا و شکل مواجه می باشد و برای رفع این مشکل این نشست برگزار گردیده تا روی این مشکلات بحث و راه حل جستجو گردد. او می گوید در قسمت روزنامه های دولتی از نگاه تشکیل و وسایل مورد نظر مشکلات وجود دارد که امیدوار است مسئولین در این زمینه توجه نماید. مشکلات خو په عموم کې تاسو په خپل معلومه ده چې موږ د تشکیل په لحاظ باندې مشکلات لرو، د ځینو وسایلو په دغه باندې لحاظ باندې موږ سره یعنې موږ 2 ډوله هغه مشکلات لرو، مرستې ته اړتیا لرو چې هغه یو د مسؤلینو ده او یو د خپلو خلکو ده. له مسؤلینو نه مرستې غوښتنه دا ده چې هغه توجه زیاته کړي ورځپاڼو ته، په عموم کې کورنیو مطبوعاتو ته دغه همیشه موږ ویلي دي، اوس هم وایو. او میگوید که طی سالهای فرهنگ مطالعه در کشور کاهش یافته و به همین دلیل روزنامه‌ها و جراید چاپی کمتر فروش دارند، در حالی که جراید چاپی از آغاز تا کنون موضوع بسیار خوبی را منتشر می‌نمود. و از مسئولین خواست که باید به مطبوعات توجه جدی مبذول بدارند و از مطبوعات نیز تقاضا کرد تا به مسئولیت‌های خود متوجه بوده و ارزش‌های اسلامی و ملی را نادیده نگیرند. نو پکار ده چې په نن وخت کې مطبوعاتو ته جدي پاملرنه وشي، هم مسؤولین او هم حکومت دغه پاملرنه زیاته کړي او اصحاب الاعلام او مطبوعات هم خپل مسؤلیتونو ته په ښه توګه متوجه شي. اسلامي اصول او د هیواد علیا مصالح هیڅکله له پامه ونه غورځوي، په پوره ډاډ او زړورتیا خپل مسئولیت ادا کړي. همچنان عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست گفت که در تمام دنیا مطالعه جراید چاپی کم شده، زیرا با رشد تکنولوژی و اینترنت مردم کمتر از اخبار چاپی استفاده میکنند، اما در تمام کشورها جراید چاپی از بین نرفته است. او میگوید که باید رسانه‌های چاپی در کشور مورد حمایت قرار گیرد. خدای نخواسته که چیرته دغه سرچینې، دغه مصادر دا د موږ په ذریعه باندې کمزوري سي، بې خونده سي، نو موږ تاسې هم په تاریخي لحاظ او هم دغه اصلاحو ته موږ تاسې خجله یو. دې کې شک نشته چې اوس دنیا پرمختګ کړی ده او انکشاف یې کړی ده، برېښنایي رسایل دي، وسایل دي، دا راغلي دي. خو که موږ تاسې وغواړو همدغه ورځپاڼې په همدغه میدان کې هم موږ تاسې ژوندی ساتلی سو او په مجازي نړۍ کې هم کولی سو، په برېښنایي برخه کې هم کولی سو، نو موږ تاسې باید دغه دواړه ارزښتونه ژوندي وساتو. او میگوید این روزنامه ها زمانی که چاپ شود به دست مردم و دکاندار می رود، پس بهتر است قسمی نوشته شود که مثل یک پانتون باشد تا مردم از آن درس بگیرد و بیاموزد. او خاطر نشان کرد که برای جلب بیشتری خواننده برای روزنامه ها باید عناوین ساده و جالب در قالب آن جا داده شود تا خواننده های بیشتر را به خود جلب نماید. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.